د الله د نبی حدیث نه منل د پیغمبر د رسالت نه انکار دی ډایرک. دیو جن ټول علما په دې متفق چې په دې باندې انسان د اسلام نه بار کیږي، د اسلام کې برخه نشته. ځکه چې د قرآن تفسیر په خپل عقل کې یادي وخت چې د انګريزانو کم شاګرد مستشرقینو کې تیر شوی داغه په کتابونه کوي، او کم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل او داغه چې کوم شرح په حدیث کې موجود دا منی نه. نو ته دنه د خیر سته مکه چې ته سره باس کې سې باس کې د سره دا غرنګ یو سره د خپل جهالت باندې کلک دی او د شرک او د بدعت خبرې کوي او نه کنه داسې چل دی او نه تورته قرآن او تورته حدیث او غیر نه مني. د سره بحث مکه او د باندې خپل صلاحیتونه ما خرابوه. تیر جمعه ما دغه بازي دغه تاسو ته ویل نقصانات چې د سي انسان سره بحث نقصان دی. امام شافعي رحمت الله علیه قول مې درته تیر جمعه ویلو وای کما سره زر علما کینی د مناظره او د بحث لپاره په زر علما او غالبا کېګما په بحث زر علما ولی عالم په اشاره پويږي په لږه خبره پويږي چې اشاره وای بس پوي شو. او که یو جاهل را سره بحث شروع کو امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي نو په ما به غالبا کېږي زه په نشم غالبا کېدل ځکه جاهل څنګه پوي کوم اپويږي نه په دلیل باندې په خپل خبره پسې خطه دي نه په قرآن پويږي نه په حدیث پويږي په خپل خبره پسې خطه دي اب په ما غالبا کېږي او که زما مخې ته زر علما راغ زه په غالبا کېږم ځکه چې ما هغه په خبره پويږم علم دی هغه سره ما سره علم